حامد کرزی ولې له ایران سره دومره خواخوږی شو؟ د حامد کرزي اړیکې ولې له امریکا سره ترنګلې شوې؟ آیا حامد کرزی کوشش کوي چې ایران سیمې ته راننه باسي؟ حامد کرزی ولې ایران ته تللی دی؟ آیا حامد کرزي د سلیماني په جنازه کې ګډون وکړ او که نه؟ دا ټول مطالب په دې ویډیو کې راسره وګورئ، خو ویډیو تر اخره راسره وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د افغانستان پخوانی ولسمشر د سې شنبې په ورځ په ایران کې د افغانستان، ایران او سیمې پر مسایلو خبرې کړې دي. د خبرې اترې د تهران د خبرو اترو تر نامه لاندې غونډه کې مطرح شوې، کومه چې د ایران د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز له لوري جوړه شوې وه. یا د ناسته پر داسې مهال کېږي چې د ایران او امریکې ترمنځ لانجې تر بل هر وخت سخت حالت ته رسېدلې دي. حامد کرزی له روسي او اروپایي ټولنې غوښتل تر څو د ایران او امریکې ترمنځ لانجې ته ور ودانګي او د حالاتو ترنګلېدو مخه نیوی وکړي. په یاده غونډه کې د سیمې د بهرنیو چارو یو شمېر وزیرانو او سیاستوالو هم شتون درلود. حامد کرزی د ایران سفیر جواد ظریف سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې افغان ولس د ایران د مشروع غوښتنو ملاتړ کوي او د ایران له میلمه پالنې به هیڅکله هم سترګې پټې نه کړي. کرزي ویلي چې امریکا له سره صداقت نه کوي او افغانان د امریکې له خپل سرویو په تنګ شوي دي. ایران له افغانستان سره اوږده پوله لري او په دې وروستیو کې د طالبانو په ملاتړ او سمبالولو کې هم ښکیل دی. وړمه ورځ یو شمېر افغان سیاستوال د ایران د قدس ډلې د وژل شوي پخواني مشر د ښخ کولو په مراسمو کې ولیدل شول. د دغې ډلې د سولې د عالي شورا مشر کریم خلیلي هم په یادو مراسمو کې حضور درلود. ډیری افغانانو په هغو افغان مشرانو نیوکه وکړه چې د قاسم سلیماني په مړینه یې خواشیني ښودلې. هغوی یاد مشران د ایران لاسپوڅي بللي دي. ګرانو مینوالو په دې هیله چې ویډیو به مو خوښې شوي وي. که مو خوښې شوي وي نو در سره لایک کړئ او نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. مننه.